سلامونه مینه درنښت مې ومنئ ګران ملګری مې صافی صاحب را سره دی غواړم چې دنیا ته د افغانستان کلتور وښایم غواړم چې دنیا ته د افغانستان فرهنګ وښایم ډېری خلک به اوس وایي چې کاریاب اتڼ وکړو وروره اتڼ خو زما ملي دود دی او زه افتخار کوم دوستانو د وطن هغه سیمې ته راغلي چې دا ټوله د غرونو سیمه ده د ګران ملګري سهیل صافی صاحب هم را سره دی غواړو چې دنیا ته د افغانستان کلتور فرهنګ عنعنات وښایو تاسو را سره دا ملي اتڼ وګورئ چې دا د افغانانو ملي دود دی صافی صاحب اتڼ به کوو زما یاد هم نه دی خو خیر دنیا ته به د افغانستان دغه دود به ورته ښایو چې د پښتنو په سیمو کې د خوست په ولایت کې کندهار کې پکتیا کې او په نورو ولایتونو کې ملي اتڼ کېږي غواړم چې دا دود دنیا ته وښایم ځکه چې اتڼ کول دا یو جرأت غواړي یو مېړانه غواړي هر سړی د افغانستان کلتور عنعنات نشي راژوندي کولی او خیر صافی صاحب اتڼ کې خو ستونزه شته دی دغه طریقه هم زموږ خاص یاده نه ده ورو ورو به دا یادوو او دنیا ته صرف د افغانستان دغه کلتور ښایم چې موږ هم اتڼ کولی شو هم دغه ملي ارزښتونه دغه ملي دودونه راژوندي کولی شو د یو سوکاله پرمختللي او بېلند افغانستان په هیله